د خبرو له غوره اسلامي آدابو څخه یو هم په نرمه او پسته ژبه خبرې کول دي. په محفلونو غونډو مجلسونو کې په نرمه او پسته ژبه خبرې وکړي. همدا اسلامي اصل دی. الله جل جلاله چې کله موسی علیه السلام فرعون ته ورلېږلو نو ورته وویل چې ته له هغې سره په نرمه او پسته ژبه خبرې وکړه. د همدې غوره اسلامي اصل نه په تقلید اوس نړیوال هم له خپلو متکلمینو څخه غواړي چې مخاطبینو ته په نرمه او پسته ژبه خبرې وکړي تر څو دوی په ښه ډول ورباندې پوه او په خبرو یې سرته ورسیږي. الله جل جلاله چې ژبه بې هډوکو پیدا کړې ده نو علت یې همدا ده چې تاسې ورباندې نرمې خبرې وکړئ، ځکه څنګه چې ژبه پسته ده همدا ډول پستې خبرې ورباندې وکړي. د نړۍ طبي ډاکټران هم په همدې باور دي چې نرمې خبرې روغتیا ته زیان نه رسوي او مخاطبینو ته ښه او غوره ثابتېدای شي. خو هغه څوک یا وینوال چې تیزې خبرې کوي مخاطبین ستومانه کیږي او په یو رنځ کړېږي. خپل استادان، خپلو شاګردانو او خپل رهبرانو، خپلو سیاسیونو ته باید نرمې خبرې وکړي. دوی ان په ښارونو کې هم هارنونه بند کړي دي تر څو د خلکو دماغي روغتیا او دماغي فشار ته زیان ونه رسیږي. دوی د اسلامي ارشاداتو څخه په انتقاد او په تقلید باندې هم دا اصل پیدا کړی دی چې نرمې او ښې خبرې د انسان روغتیا ته ګټه رسوي. د اسلام ستر پیغمبر خوږ یار حضرت علی وینا هم همدا ده چې هر یو انسان د ژبې تر شا پټ دی. راځئ په غونډو محفلونو کې په ارامه خبرې وکړو تر څو خدای مکه مخاطبین له موږ ستړي او موږ په یو ډول ذهني ناروغتیا باندې اخته نه شو.